روجه کی فائدہ دا ده چې من کی تقوا راشي او من د غریبانانو هغه حال محسوس کو چې د سحر نه د ماښامه پورې د بعضو هغه روجې سر ته ختلي که نه او څوک یې بلډ پریشر مې وخوت او څوک یې راولیدو او څوک په سر واورېږدي او څوک لامبي او څوک کپړه لمدی په ځان یې وراچوي او څوک ایسي ته پروت وي او څوک وایي ما مه چېړه نور خپو کې مې سادم نشته چې تا ته پته ولګي چې هغه کم غریبانانو باندې چې ورځې او میاشتې او کلونه تېر شي څه نه خوري چې هغوی به سهاري چې ته هم د هغوی سره په دې تکلیف کې شریک شي که نه بل دې دپاره ده چې زموږ تربیت په دې وشي چې شهوت په څنګه کنټرولوي موږ ګوره د الله بندګان یو موږ به د زناورو پیښې نه کوو موږ به د زناورو پیښې نه کوو شهوت دوه قسمه یو شهوت ته خېټې دویم شهوت ته عورت زناور دا دواړه نشي ټینګولی تا ته الله وایي ته ګوره زما بندې شهوت به کنټرول ساتي دا نه چې خېټې دې څه وغوښتو او سټې مې وغوښتو او څنګه یې وغوښتو نه او دا نه چې عورت دې څه وغوښتو او په څه طریقه نه حدود دي پولې دي شریعت دی د الله بندګي ده نو تاله تربیت درکوي چې د سحر نه د ماښامه پورې ګوره ته د دې دواړو شهوتونو نه دې ځان کنټرول کړی دی نو چې ته دې سره عادت شي او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته دا ویلو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج په تاسو کې څوک د واده وس لري نو واده وکړي ومن لم يستطع فعليه بالصوم او څوک چې واده نشي کولی روجې دې لرې نیسي فإنه له وجاء د دې سره الله ساتي د روجو سره هغه شهوت کنټرولي انسان د ګناهونو نه بني نو دا حکمت اگر که دې کې حکمتونه نور هم زیات دي خو دا مقام د هغه تفصیل هغه نه دي انشاءالله هغه مرحله به تفصیلي بیان کو چې دا روجه په څو مرحلو باندې تیر شوې ده یا تیره شوې ده